السلام علیکم، په خیر راغلی، ستړي مشئ. زه یم ستاسو ورور، ستاسو کوربه، ستاسو ملګری عرفان همدرد. امید لرو چې تاسو به روغ جوړ یې او د ژوند په مزو کې به یې. څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا په سوشل میډیا باندې دا خبره ډېره زیاته گردش کوي چې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان دا وخت امریکې ته تللی دی د ډاکټر عافیه صدیقي سره د ملاقات لپاره، چې د هغې سره د ډاکټر عافیه صدیقي خور هم ده. دا ویډیو د هغې کسانو دپاره ده کوم چې په لیک باندې نه پوهېږي یا په لیک لوستلو باندې نه پوهېږي. زیات خلکو ته پته ده خو زیاتو خلکو ته د دې پته نشته دی. سینیټر مشتاق احمد خان یو ټویټ کړی دی او په هغه ټویټ کې زموږ دپاره څه ویلي دي، صرف د هغې مقصد دپاره دا ویډیو کومه چې هغه په خپل ټویټ کې ویلي دي چې زموږ د ډاکټر عافیه صدیقي سره ملاقات وشو، چې کوم د ملاقات کومه یره وه چې آیا د هغې سره به ملاقات څنګه کیدی شي، آیا د هغې سره ملاقات وشي که به ونه شي، خو د هغې سره زموږ ملاقات وشو. د هغې نه بعد بیا هغه دا یو خبره کړې ده زموږ د دغې قوم دپاره چې تاسو له پکار دي چې د حکمرانان په دې خبره مجبوره شي چې هغه د ډاکټر عافیه صدیقي دپاره اواز چوت کړي او د هغې د رهایۍ دپاره چې کوم دی نو بھرپور چې کوم دی نو خپل هلې ځلې پیش کړي. نو موږ له به دغې کې کم یو کردار ادا کول پکار دی. موږ له پکار دي چې د هغې دپاره ټیک ده چې په سوشل میډیا باندې، په ټویټر باندې او دغه شانتې په ډېر چې کوم د سوشل میډیا سره تړلي څومره څیزونه دي په هغې باندې خو ټیک ده چې موږ اواز چوت کو، خو نه په دې باندې هم نه کېږي. پکار دا ده چې موږ د خپلې خور دپاره د ډاکټر عافیه صدیقي دپاره راوځو بهر چې کوم دی نو هغه موږ په خپلو کلو په خپلو ښارونو کې احتجاجونه وکړو او دغه حکمرانان په دې خبره مجبوره شي چې موږ زموږ د دغې خور دپاره چې کوم دی هغه خپل د رهایۍ دپاره خپل اقدام اوچت کړي. نو زموږ نه چې څومره پورې کیدی شوه هغه خو موږ وکړه. ماله پکار و چې دغه خبر تاسو ته در ورسوي او تاسو له پکار دي چې دا خبر نورو خلکو ته هم ورسوي. نو یوازې په ټویټ باندې یوازې په پوسټ باندې هم کار نه کېږي چې آی بس موږ پوسټ وکړو او بس دا خبره چې کم دی نو بس په دغه ځای باندې پاتې شوه. اول زه او بیا نور زه به د ټول نه مخکې یم کم کسانو ته چې کم دی نو دا آواز رسي هغې دپاره چې کم دی نو دغه زما یو وړوکی شانتې پیغام دی چې د دغې دپاره تاسو پوره چې کم دی د دغې دپاره خپل کارونه خپل هر څه چې کم دی نو یو ورځې دپاره پرېږدئ او راوځئ دغې احتجاجونو دپاره د عام احتجاجونو دپاره که زموږ سره ټایم شته نو نن پکار دا ده چې دغه احتجاج زموږ په ځای باندې ولګي او دغه چې کم زموږ ټایم زموږ خرابېږي نو چې هغه ټایم زموږ په ځای باندې خراب شي. نو دغه زما یو وړوکی شانتې پیغام و. امید لرو چې تاسو باندې به بد نه وي لګېدلی او چېرته هم چې نو ښاد آباد او بریالي اوسئ. ټولو چې کوم دی نو د زړه نه چې کوم دی د ډاکټر عافیه صدیقي دپاره د رهایۍ دعاګانې هم وکړئ. د هغې دپاره چې کوم دی نو 2 رکعاته نفل هم وکړئ چې هغه الله دې وکړي چې د هغې د رهایۍ دپاره څه اسباب جوړ شي او هغه راوځي. نور خبره د اواز چوتولو د نو اواز خو صرف ما خو راته مخکې نه ووایي چې په سوشل میډیا باندې نه کېږي. دې لپاره راوتل پکار دي او بازارونه بندول پکار دي. دغه شانتې پوره چې کم دی نو احتجاج پکار دی چې دغې حکمرانانو ته زموږ د دغې احتجاج هم پته ولګي او بار ملکونو ته چې کوم دی هم زموږ اواز ورسي. چېرته هم چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان. پاکستان زنده باد.